سلامونه قدرمنو کوښښ وکړئ چې په کور کې صادق اوسئ او چې کله په کور کې صادق یعنی رښتونی اوسئ نو په خپل د انسان داسې دی چې کوم ماحول کې د هغې رنګ ورباندې خیږي خپل بچیان داسې وروزئ چې د درواغو نه لرې که تېروتنه ترې وشي وایي داسې به څوک وي په موږ او تاسو کې چې هغه به تېروتنې نه کوي دا چې دا موږ یې ګورو چې دی بیخي نه کوي دی د ټول نه زیاتې کوي خو پټی د دې په جریان کې به نه ځو بل خپل بچیان داسې وروزئ چې که په تاسو کې کوم یو تره کوم یو ورور کوم یو خپل د تاسو سره مرستې کوي بچیانو ته ښکاره کوي داسې مه کوئ چې یو تره یو ورور یو خپل راپاڅي یو د تاسو سره مرستې کوي یو پلار چې دی په پټه باندې خوله په پټه کړې ده دا بده خبره نه ده دا ډېرې ګټې لري ګورئ که چېرته تاسو د تره یا د ورور مرستې د خپلو بچیانو سره شریکې کړئ هکه وړې که غټې وي دا څنګه چې وایي دا ډالۍ چې دا مینه زیاتوي دا تحفې یو بل ته ورکول مینې زیاتوي نو دغسې په دغه مرستو باندې چې دی مینه زیاتېږي خو که مرستې وستایل شي که مرستې د مرستو سره منافقت ونه شي که څوک مرستې کوي هغه منافق نه وي او هغه هم د څه مطلب دپاره نه کوي او که د چا سره وشي هغه هم د خپلو بچو سره شریکې کا هماغه بچي دي چې سبا د دې تره سره د دې ورور سره مینه لري چې ولاده خو موږ سره په غریبۍ کې څه کړي دي او که نه ورسره د کړي وي او دی پټۍ نو بیا سبا هغه کوچنیان چې رغټ شي هغوی بیا وایي چې ما سره څه کړي دي او بیا فکر کوي چې والا زما دا ورور زما دا تره زما دا خپلو دې سره خو ډېر څه ما سره یې څه کړي دي په سترګو کې درنه نوځي نو دا نور غم شو او که چېرته هغوی ته ښکاره وي هغوی د خپل تره سره د خپل ورور سره د مشر ورور سره مینه کوي هغوی وایي چې والا دې خو ما سره څه کړي دي نو د خپلو بچیانو سره دښمني مه کوئ دا یو لویه دښمني ده د خپلو بچیانو سره چې تاسو یې کوئ چې دغه مرستې د خپلو او د ورونو پټوئ السلام علیکم ورحمت الله